فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شيد زنانونا بحيز کی ولا تقربوهن او من اجدیکی گی اغویتا حتی یطهرن تردیچ اغوی پاکشی د زنانه سره د حیز او د سلویختی په ورځو کې کورواله دا حرام دی ګناه ده د الله نافرمانی ده او په دې کې ډېر زیات نقصانات دي چې هغه موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړي فاذا تطهرن نو کله چې ځان خپاک کی ګوره په دویم پیروي حتی یطهرن فاذا تطهرن د اوله پاکۍ نه مراد دا دی چې کله وینه ختمه شي فاذا تطهرن نو کله چې ولامبي فأتوهن من حيث أمركم الله نو بیا راځي هغوی ته د هغه ځای نه چې الله پې تاسو ته حکم کړی دی مطلب دا شو چې د زنانه وینه اوس ودرېده په زنانه باندې حیض بیماري ده وینه ودرېده کوروالی ورسره کولی شي نشي کولی تر دې چې لامبلي نه وي فاذا تطهرن دا دویم ټکی چې راوړی دی دې لپاره راوړی چې کله ولامبي پاکه شي بیا به ورسره کوروالی کوې او په هغه ځای کې به ورسره کوروالی کوې کوم ځای چې الله تا ته ښوولی دی او هغه د مخې دا طرف دی إن الله يحب التوابين يقينا الله من كيد توبة ويستن كسرا ويحب المتطهرين أو من كيد باكي كون كسرا نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فسل ديستاسو دبارا فأتوا حرثكم أن شئتم نراتك ويفسل خبلتا وكما طريقة جستاسو خخي دا آیت کله نازل شو یهودیانو به دا خبره کول په مدینه کې مشهوره کړې وه چې کله یو سړی د ښځې سره په دې مخې ته طرف کې د شا نه نزدیکت کوي کوروالی په مخ کې طرف کې دی خو د کوم ځای نه ورسره کوي د شا نه ورسره کوي په دوبور کې ورسره کوروالی نه کوي کوروالی هم په مخ کې عورت کې دی خو د شا د طرف نه کوي نو چې څوک داسې کوروالی کوي نو د بچي چې پیدا کېږي هغه کوږ سترګي دا خبره ته د مدینې د انصارو مې زده کړې وه نو د یو مهاجر صحابي د یو انصاري زنانه سره واده وشو نو دې سړي ته د شپې مطالبه وکړه چې زه تا سره داسې کوروالی کوم هغې ورته یې لیونی که بچي کوږ سترګې پیدا کېږي او دا ناروا کار نو هغوی به صرف یوه طریقه کوله هغه ده چې زنانه لاندې او سړی پې له پاسوي بس دغه یو طریقه ده د دې نه علاوه نورې طریقې وایي دا ناروا دي او دا خبرې د یهودو نه اورېدلې وې نو هغوی رالو په رسول صم پسې ما تاسو سره اکثر مخکې خبره وکړه چې ګوره په دین کې داسې حیا نشتي چې دین مسلې به نه ته پوه شي ځان به پرې نه پوه کوې نو هغوی په رسول پسې رالو وی یا رسوله دا مسله ده الله دا آیت نازل کو وی دا خو ستاسو فصل دی او خپل فصل دی چې څنګه راځئ راتلی شئ خو په هغه ځای کې به ورته راتګ کوئ کوم ځای چې الله ښوولی نور طریقه چې کومه ده طریقه د ستاسو چې کومه طریقه خوښوئ کومه الله ګوره طریقه نه ده ښوولې دا بعض خلک تپوسونه کوي داسې کول داسې کول ډېر تپوسونه مه کوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دي بس نو د دې حرام نه علاوه چې څه دي هغه څه شو جای شو د شا د طرف نه کوروالی مه کوه د حیض په ورځو کې کوروالی مه کوه د څلوېښتۍ په ورځو کې کوروالی مه کوه نور چې څه دې زړه غواړي هغه کوه په دې کې د فایدې لپاره دا خبره د بعض عوام دا وایي چې ښځه او خاوند یو بل ته لغړ نشي کتی وایي د دې سره نظر کمیږي دا خبره چریږي که نه چریږي دا خبره مشهوره ده او دا سړی بې حیایي او دا جنۍ بې شرمه ده چې خاوند ته داسې ګوري یا هغه ښځې ته داسې ګوري دا کمزوري خبره ده الله سوی هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا آیت موږ سره پرون تېر شو نو سړی خپلې ښځې ته چې هغه په هر حال کې کتی شي ورته او ښځه خپل خاوند ته چې هغه په هر حال کې نو کتی شي ورته وقدموا لأنفسكم او مخکې ولیږئ د خپلو ځانونو دپاره په دې کې دا خبره الله موږ ته ښیي چې په زنانو سره چې کوم تعلق ساتئ نو په دې کې به اصل مقصد دی چې دا نسل باقي پاتې شي نو خون حاصلول پکې ضمني فایده ده او بل دا نیت به کوئ قدموا لانفسکم
د مخکې قیامت دپاره څه ولیږئ نو سړی و چې کوروالي کې څه دي د قیامت د لیږلو دپاره کوروالي کې دا دي چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوه چې الله ماله نیک عمل اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار راشي